سلامونه ستړي مسئ وخت مو په خیر. پام وکړئ د غږ نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د نویو فرمانونو د لاسلیک په مراسمو کې یو ځل بیا له افغانستان څخه په ګډوډ ډول د امریکایي ځواکونو په ایستلو انتقاد کړی او ویلي دي که دی چیرې ولسمشر وای نو د نړۍ یوه تر ټولو مهمه او لویه نظامي اډه باګرام به یې ساتلی وای او په وینا یې همدا اوس باګرام د چین په اختیار کې دی او دا د منلو وړ نه ده. نوموړي ویلي تاسو افغانستان ته وګورئ چې څومره شرموونکې وه. زه فکر کوم چې افغانستان واقعا د روسیې او اوکراین په ستونزې پورې اړه لري. روسیې هغه مهال پر اوکراین برید وکړ چې پوتین ولیدل یو بې کفایته حالت رامنځته شوی. ما هم ځواکونه ایستل خو باګرام مې ساته. اوس مهال باګرام د چین په ولکه کې دی. ما هوډ درلود چې د نړۍ یوه تر ټولو لویه نظامي اډه وساتم. نوموړي په دوامدار ډول وایي باګرام له هغه ځایه څخه 1 ساعت فاصله لري چیرې چې چین پکې اټومي وسلې جوړوي.